ملګرو د ګیلمنې کومه جنازه چې وه هغه خو به تاسو لیدلې وه چې په شمار پکې تقریبا زه به دا ویم چې 10-15 کسان هم نه شامل. په ټیک ټاک باندې د تقریبا 13 لاک فالوور لرونکي ښځه چې د هغې په جنازه کې صرف او صرف 15 کسان شامل وو. که موږ وګورو د دنیا کومه مینه محبت یا د دنیا کومه دوستي چې ده هغه هیڅ هم زموږ په کار نه راځي. په دې کې د ټول نه مخکې د هغه پیغلو دپاره یو دا پیغام دی، کمې پیغلې چې په ټیک ټاک باندې داسې غیر اخلاقي غونته کې ویډیو یا څه جوړوي، نو د هغو دپاره چې کوم دی دا یو ښکاره مثال هغه ګرځېدلی دی. د دې نه دې عبرت والي او دا کم څه چې کوي هغه دې پرېږدي. که تاسو وګورئ کوم د ګیلمنې کوم قبر چې دی سلمان مردانې دا ولتلی دی، د هغې سره کوم ویډیو چې دی جوړې کړلې دي، نه علاوه خلک اوس د ټیک ټاک ویډیو ورسره جوړوي، دا هم صرف د دې لپاره چې خپل فالوور هغه پې سیوا کوي. نور په دې باندې څوک اریان دي چې ګیلمنه یا مړه شوه یا څه شوه، خو صرف هغه فالوور حاصلولو لپاره چې کوم دی په هغې باندې کوشش کوي. نو تاسو ټولو هغه خویندو ته وایم چې کوم داسې چلونه کوي، برای مهرباني دا کار پرېږدئ، که نه بیا هم دغه صورتي حال دی.